او داسې سړی اکثر الله ذلیله کوي. دا کم سړی چې دنیا پې لږه پراخه شي او د غټې غټې شروع کړي که او دا د کم اصله سړي کار دی. کم اصل چې که نه هغه چې کله حالات لږ بدل شي نو د حالات د بدلېدو سره د رویه هغه هم بدله شي، ده کې تکبر راشي. هر چې دینداره دی او اصیل سړی نو دی که کروڑپتی لږ پتی شي او دی په هر حال کې یو د الله شکر ادا کوي، دویم دا چې د نعمتونو نسبت الله ته کوي چې دا څه چیري دا د الله دی، دې کې ور زما څه کمال نشته. دریم ده کې عجزي، غریب، تور، سپین، عرب، عجم، دوی کې هېڅ چاته دی په سپک نظر نه ګوري، ځکه چې ده ته خپل اصلیت یاد دی چې زه هم د خاورې نه پیدا یم او څنګه چې د انسانان دي دغه شان زه یم، فرق په موږ کې هغه د تقوا په بنیاد باندې راځي. خو دوی څه چل وکړو، الله وایي فرحو بما اوتو، خوشحالي وکړه. اوس یو سړی سوال کولی شي چې ولې د الله په نعمتونو باندې خوشحالي کول دا حرام دي؟ ګوره د قارون باره کې الله رب العزت سورة القصص کې دا خبره ذکر کړې ده چې هغه ته د هغه قوم دا ویلي کوم چې پکې دیندار لا تفرح، خوشحالي مه کوه ته. دلته هم دا سوال لري چې ولې د الله په نعمتونو خوشحالي حرامه ده؟ جواب دا دی چې نه، د الله په نعمتونو خوشحالي کول دا خو دینداري ده چې په دې نیت کې زر الله شکر ادا کو. خو دلته د خوشحالي مطلب هغه خوشحالي دی چې هغې سره تکبوري، هغې سره مستی، هغه خوشحالي چې د هغې سره د غریبانانو پورې مذاقي، هغه خوشحالي چې هغې سره د الله نافرمانیاني، د دې خوشحالۍ نه منه راغلې ده. دې خلکو چې الله تباه کړي دي دوی هم دا خوشحالیانې کولي. نو الله څه وایي؟ اخذناهم بغته، نو راونیول موږ هغوی ناڅاپه، فاذا هم مبلسون، بس په دغه وخت دوی ناامیده وو. اخذناهم بغته معنی علی غفله، الله د هغوی د غفلت په حالت کې هغوی راونیو او دا نعمتونه یې ولم دې دپاره ورکړي چې دوی څه شي، چې دوی په دې غفلت کې ورننوځي، سم پکې ورننوځي، چې ښه مکمل په دې بېدینۍ کې ورننوځو که نه او غافله شو د الله نه او د الله د دین نه. الله وایي اخذناهم بغته، هم دقه غفلت کې ناڅاپه ما راولي. او دا ډېره د یېرې خبره ده، دا په ما او تا باندې دا حالات راتلی شي، ځکه د الله د عذاب نه به په امن کې کېږي نه. کېدی شي داسې چې یو سړی غفلت کړی د الله د عذاب نه او یکدم یې الله راونیسي. فاذا هم مبلسون، هغوی به ټول ناامیده شو. ناامیده شو د څه نه؟ ناامیده شو د هر خیر نه، ځکه چې هغه کم عذاب پورې چې هغوی خندل هغه حقیقت شو. کم نصیحتونه چې هغوی ټکراو کړي وو، کم نصیحتونه چې هغوی دیوالونو له راچولي وو، هغه خبرې ټولې رښتیا شوې. نو د دوی امید د هر خیر هغه ختم شو. امام حسن بصری رحمه الله یو نصیحت کړی ډېر فایدهمند، ذکر به یې کوم تاسو ته. وایي کوم سړي له چې الله دنیا پراخه ورکړي او دې طرف ته سوچ نه کوي چې کیدی شي دا د الله د عذاب د راکولو یا د رانیولو یو طریقې، نو دا ډېر کم عقل سړی دی. او کم سړي باندې چې الله تنګسیا راولي او دې طرف ته سوچ نه کوي چې زما یو رب شتي هغه به دا حالات بدل کړي، نو دا لوی کم عقل سړی دی. معنی دا ده چې کله د باندې تکلیفي او حالات دې سختي، نو دا چرته یېره نه کړي چې ستا یو رب دی په عرش باندې او د هر څه د هغه په لاس کړي، نو دا حالات به هغه بدل کړي. او چې کله دله الله هر څه درکړي نو د دې نه به نه غافله کېږي چې یاره کیدی شي الله دا دومره څه چې ما له سره د نافرمانیانو راکوي کیدی شي الله مې راونیسي. نو په هر حال کې به توجه خپله د الله طرف ته ساتي. دا د خبرې مقصد. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، بس پرېکړې شوې جړلې د هغه قوم چې ظلم یې کړی و.
والحمد لله رب العالمين. او ټول صفتونه د کمال خاص الله لره دي چې پالونکی د مخلوقاتو دی. الله وی جړلې ما دغه خلکو ختم کړي. دلته یو دا فایده چې په هغې پسې د الله حمد وي، نو د الله د دین دشمنان چې هلاک کېږي او تباه کېږي، په دې باندې مؤمن خوشحالېږي چې کله د الله د دین دشمن تباه شي، په دې به خفګان کې چې ولې د الله د دین د دشمن مړ شو. نه، دا خو د خوشحالۍ خبره ده. لکه سورة المسد یا لهب، تبت یدا ابي لهب وتب، الله پکې زیری ورکړی پیغمبر ته چې ابو لهب به هلاک کېږي او تباه کېږي. وجه دا دی چې ابو لهب د دین لوی دشمن و، نو دې کې زیری ورکړی شوی دی پیغمبر ته چې دی به الله تباه کوي. نو د دین دشمنان چې کله مرداریږي یا مړه کېږي، نو په دې به خفګانونه نه کوي چې ولې دین د دشمن مړ شوی دی. خو د الله دشمن و، د الله د دین دشمن و، اوس ښه دی چې الله هلاک کړو. نو ځکه دې ځکه الله وایي چې جړلې د ظالمانو پرېکړې شوې. والحمد لله رب العالمین. اوس د دې نه بعد الله سبحانه وتعالی بیا خپل الوهیت او ربوبیت او توحید بیانوي، خو په بل انداز سره. الله هر قسمه طریقې سره د خپلو بندګانو د پوه کولو کوشش کړی دی. یعنې ګوره په منځ کې ورته حکمت بیان کو چې ګورې پوخانو باندې ما تکلیفونه راوستي دي. ولې؟ د هغې حکمت بیان شو. هغه پوخانو د هغه تکلیفونو نه، مصیبتونو نه عبرت نه دی اخیستی، انجام د هغوی سو تباه شو. دې کې الله نصیحت کوي چې ګورې تاسو که داسې روان شوئ نو تاسو هم هلاک کېږئ. بیا الله خبره توحید ته او خپل قدرت ته راواړوله. قل ورته ووایه أرأيتم خبر راکئ ماته إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم، كواخلي الله وغن استاسو أو سترگ استاسو، وختم على قلوبكم أو مهروي بزغن استاسو، من إله غير الله، سوک دے حقدار د بندگی سوا د الله نه، یأتیکم به چې راوړي به تاسو ته ده. که الله دا غوږونه تاسو نه والي، او یا الله دا سترګې ستاسو نه والي، یا ته په دې زړه باندې مهر ولګئ، د سره ته بیا په حق پوهېږې نه، نو څوک د الله نه علاوه داسې شتي چې هغه به تاسو له دا غوږونه درکړي یا دا سترګې درکړي یا د زړه نه دله دا مهر لرکړي؟ نشته د الله نه علاوه څوک. دې کې هم دوی ته دعوت دی او دې خبرې ته پکې سوچ دی چې ګوره ستا دا بوت، ستا دا ګټه، مشرک ته الله وایي، او ستا دا ونه، ستا دا بابا، ستا دا پیر، ته یې مني چې تاله دا غوږ واپس نشي درکولی او دا سترګې نشي درکولی، نو بیا ولې د الله نه علاوه د دغه خلکو بندګي کوئ؟ ولې هم د الله سره شریک کړي دي؟ چې یو معبود ما او تا له غوږ او سترګه نشي راکولی، دی د عبادت حقدار دی؟ نه دی حقدار. حقدار د عبادت خو هغه څوک کیدی شي چې هغه قادر وي په دې هر څه باندې. حدیث شوي دي چې الله غوږ نه دی ورکړی، یعنې غوږ کې د اورېدو طاقت نه دی ورکړی، څه وخت بعد یې وله ورکړی دی. او الله د سترګو طاقت نه دی ورکړی، بیا یې ورکړی دی. او الله داسې هم کړي چې د سترګو طاقت یې ورکړی، د غوږونو یې ورکړی، بیا یې ترې اخیستی دی، کړي دي داسې. خو د دنیا یو طاقت، دا طاقت بیا واپس نشي راوړی چې الله یې والي. او سړی به چې نن سبا خو ډاکټران لګیا دي، او ډاکټران هم ګوره یو حده پورې کوي کار. یعنې اوس یو سړی سترګو نظر یې کم دی، دله چشمې ورکوي، دله دوایي ورکوي، د هغه وخته پورې چې د سترګه کې دننه څه نسه یي، څه نظر یي، هله بیا دا کار کوي. یعنې چې نظر پکې ختم شي د